بسم الله الرحمن الرحیم. سورة ابراهیم آیت نمبر 11. سورة ابراهیم نمبر آیت 31. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. بسم الله الرحمن الرحیم. په دې مخکنی آیاتونو کې الله تعالی د کافرانو او د مؤمنانو اخروی حالت بیان کو، چې په آخرت کې به د کافرانو څه حال وي، جهنم به وي، عذاب به وي، او مؤمنان به جنت ته داخلیږي. وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات په 23 نمبر آیت کې، او کافران به جهنم ته داخلیږي، او الته به بیا دا کشران کافران مشرانو ته وایي چې تاسې راسئ کله موږ چې څه دفع کولی شي. بیا یې وروسته د کلمة الکفر او د کلمې طیبې د کلمة التوحید د دې لپاره دوه مثالونه وویل. له هغې نه وروسته بیا نبی علیه الصلاة والسلام ته خطاب وکړو چې د کافرانو ته خبر ورکړه، یعنې هغوی وویروه، وعید ورکړه. او نن وایي چې مؤمنانو ته خوشخبري ورکړه. مخکې ویلي وو په 13 نمبر آیت کې، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل ورته ووایه ای نبی علیه الصلاة والسلام دې کافرانو ته دا د وعید په شکل ورته ووایه، دا دوی ته د عذاب خبر ورکړه چې ځان بچ کړي، ځان تیار کړي، که نه حالت خراب ده. تمتعوا، تاسې خوندونه واخلئ په دنیا باندې یو څه. فإن مصيركم، یقینا د تاسې رجوع، د تاسې بازگشت بیا ګرځېدل الی النار، دا جهنم ته ده. قل دلته نبی اسلام ته وایي چې مؤمنانو ته، هغه کسانو ته چې هغوی لمنځونه کوي او هغوی د الله په لاره کې خرچې کوي، دوی ته مې یو خوشخبري ورکړه. قل لعبادیه، او ووایه د ما بندګانو ته، الذین، هغه کسان، آمنو چې هغوی ایمان راوړی. مؤمنانو ته ووایه، مؤمنانو ته ووایه چې په دې دنیا باندې لمنځونه قایموي او الله څه څه درکړي وي هغه د الله په لاره کې مصرفوي، پټ ښکاره. وړاندې له دې چې داسې ورځ راسي چې په هغه کې بیا مصرف و خرچه هېڅ فایده نه لري، په هغه کې بیا انډیوالي هم نه کېږي. په دې دنیا کې ته روپۍ لګولی سې، مصرفولی سې، خرید و فروخت کولی سې. په دې دنیا کې یار دوست دې ته پیسې ورکولی سې، په پیسو انډیوالي کولی سې. داسې وخت به راسي بیا به دا کارونه نه کېږي. وقت میایه که باز به پیسه خرید مرید نمیشه، به طور هدیه تحفه به رفیق و انډیوالم داده نمیتانی، هیچ فایده به نلري پیسې. او اوایه بگو لعبادی، الله تعالی وی د ما بندگانو ته، الذین، هغه بندگانو ته، آمنو کومس ایمان راوړی، آنانه که ایمان آورده اند به ایشان بگو، یقیمو، دا مقوله دی قل دی توایه، یقیمو الصلاة، المنزونه قائموي، نماز را برپا بکنید، المنزونه ادا کوي، وینفقو، او خرچه کوي، مما دی هغه څه نه رزقناهم، چې مونږ تاسو ته روزي درکړي، چې مونږ تاسو ته برخه سهم درکړی،
له هغې نه خرچه کوئ سرا په پټه باندې وعلانیتا په ښکاره باندې من قبل ان دا خرچې کوئ د مالونو وړاندې له دې نه پیش از آن کې ان یأتی یوم راسې داسې ورځه بیاید ایتو روزې لا بیع فیه په هغې کې به اخیستل نه وي په هغې کې به خرڅول نه وي در آن روز خرید و فروخت نه می باشه ولا خلال او نه به هلته انډیوالي وي نه وجه رفاقت می باشه وینفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیتا دا دواړه مصدرونه دي سرا سر یسر سرا فهو سار په معنا د پټې سره لکه موږ تاسې هم دا پټو خبرو ته سر وایو جمع اسرار وایي پلانې دي موږ اسرار پاش کړو سر ما را افشا کړ پټو خبرو ته سر وایو علانیتا دا هم مصدر ده لا علن يعلن اعلن يعلن اعلان ظاهر ول علانیه ظاهر دا دواړه مصدرونه بیا منصوب دي بنا په حالیت سره تاسې خرچه کوئ له هغو څه نه چې موږ تاسې ته درکړي سرا حال کونکم سارین په داسې حال کې ستاسې پټ کوونکي یاست د خپلو صدقاتو وعلانیتا په داسې حال کې ستاسې دا صدقې ښکاره کوونکي یاست یا دا مفعول مطلق کی په اعتبار د مضاف محذوفه سره ينفقو انفاق سر وينفقو انفاق علانیتن تاسې خرچه کوئ پټه خرچه تاسې خرچه کوئ ښکاره خرچه په صدقاتو کې په زکاتونو په واجباتو کې په دې کې پټه صدقه ښه ده که ښکاره صدقه په دې کې یو سړی حالاتو ته ګوري کله پټه صدقه ښیي هغه که ته پوهېدې که زه دې سړي ته پیسې ورکم صدقه ورکم او دا نور خلک یې وویني دی خفه کېږي چې د خلکو مخکې دې ولې روپۍ راکولې بعضې خلک وي محتاج وي خو دا نه خوښوي چې د خلکو تر مخ روپۍ راکړي نو په داسې جي کې به بیا هغه سړي ته پټې روپۍ ورکوي هغه به د خلکو مخکې نه ځایروي د ځینو خلکو طبیعت همداسې وي او که ته پوهېدې چې که زه دې سړي ته صدقه وکړم دی نه خفه کېږي بلکې نور خلک تشویق کېږي هغه به بیا روپۍ ورکړي کېدای چې دا نور پوښتنه وکړي چې تا دې ته روپۍ ولې ورکړې نو ته به ووایې دا زه پېژنم دا ډېر مستحق ده هو ایسته هغه هم روپۍ ورکړي په داسې جي کې بیا ښکاره صدقه ښه ده ځکه تا صدقه هغه سبب سو د نورو خلکو د ترغیب لپاره تشویق لپاره نو ځکه چې چېرته هم د صدقاتو خبر راځي الله پټو ښکاره دواړه ذکر کوي من قبل ان وړاندې له دې نه ان یأتیه چې راسي یوم لا بیع فیه چې په هغې کې خرڅول نه وي دا بیع شرا دا دواړه لفظ مشترک ده اخیستلو تم وایي خرڅولو تم وایي بیع هم شرا هم چې په هغې کې اخیستل نه وي په هغې کې خرڅول نه وي ولا خلال او په هغې کې انډیوالي نه وي خلال دا مصدر ده د باب د مفاعلې خالل یخالل مخاللة وخلالا فهو مخالل دا دوستی کولو ته وایي انډیوالي کولو ته وایي په حدیث شریف کې راځي ترمذي روایت کړی وایي المرء علی دین خلیله وایي سړی د خپل انډیوال په دین باندې په طریقه روان وي ډېر وخت له پوډریانو سره سړی انډیوالي سي بله ورځ پوډري سي چې له چرسیانو سره انډیوالي سي بله ورځ چرسي سي له بېلارو خلکو له ښو خلکو سره چې انډیوالي سي بیا ښه سړی سي نو وایي المرء علی دین خلیله وایي سړی د خپل انډیوال په دین باندې په طریقه باندې فلینظر احدکم الی من یخاللو وایي یو د تاسې باید سوچ وکړي چې زه چا سره انډیوالي کوم هغه انډیوال کې ډېر سوچ کوه کله انډیوال سړی له لارې نه وباسي خالل یخاللو دا دوستي ته وایي ولا خلال او نه به یې په دې ورځ باندې دوستي انډیوالي مطلب هلته به پیسې هېڅ معنا نه لري نو په دې دنیا باندې صدقې کوئ الله الذي د دې آیتونو مناسبت په مخکې آیتونو کې موږ تاسې ویل چې د مؤمنانو د کافرانو اخروي حالت هم بیان سو مؤمنان په جنت کې کافران په جهنم کې او بیا د دوی لپاره یو مثال هم ذکر سو د کلمې طیبې لپاره د لا اله الا الله لپاره د ښایسته ونې او د شرک او د کفر د کلمې لپاره هغه د خبیثې د ناولې ونې چې مړغونه ده تربوز ابوجهل است حنظل ده مثالونه ذکر سو بیا دوی ته دواړو ته نبی اسلام ته امر وسو چې مؤمنانو ته خوشخبري ورکه امر وکه په لمانځو په دې او کافرانو ته یو وعید ورکه یو اختاریه ورکه
چې بس دا د دنیا ژوندم د آخرت کې کار خراب ده. اوس الله تعالی په دې کې توحید دلایل ذکر کوي. توحید دلایل ولې ذکر کوي؟ توحید دلایل ځکه ذکر کوي دا د مؤمنانو چې کار جوړ ده په دنیا او په آخرت کې. په دنیا کې د دې مثال دی یو ثابت ونی ده او په آخرت کې جنتونه دي. د کافرانو چې دا کار خراب ده دا ولې؟ دا له دې وجې نه مؤمنانو ته معرفت حاصل ده د الله تعالی. هغوی د الله تعالی په دلایلو کې سوچ کړی، د الله تعالی توحید ورته را حاصل سوی، په الله یقین باور لري. کافرانو د الله په توحید په دلایلو کې سوچ فکر نه ده کړی. نو یو بیا دا دلایل تکراروي چې په دې کې سوچ پکار ده. اصلي د فلاح سبب دغه وجه ده چې مؤمن سوچ کوي، فکر کوي د الله تعالی په دلایلو کې، د الله تعالی په ځمکو او اسمانونو کې کوم دلایل دي. دلایل بیانېږي. الله الذي، الله تعالی هغه ذات دی، خلق السماوات، پیدا کړل اسمانونه، والارض ځمکه، وانزل من السماء، او نازل کړل اسمان نه، ماء اوبه، فاخرج، له اسمان نه اوبه نازل کړل. په دې کې مفسرین یو تفسیر داسې کوي، وای اسمان یو خو هغه بره اسمان ته وایي، او بل اسمان هر شی چې اوچتي هغه ته اسمان وایي. کل ما علاک واظلک فهو سماک، وای هر شی چې له تا نه بره سو، په تا یې سیوری وکړو، هغه د تا اسمان سو. نو د چت ته اسمان ویلی سي، وریځې ته اسمان ویلی سي، ځکه له موږ نه بره ده. وای نو له دې نه وریځ مراد ده. وانزل من السماء ماء، نازل کو الله تعالی له اسمان نه له وریځو نه ماء اوبه، وای د اسمان له وریځو نه وریږي. دویم تفسیر داسې کړی چې نه، وای اصلا په ځمکه کې په خپله اوبه نه ولې. دا ځمکه چې اول الله پیدا کړه د خپلې اوبه نه درلودې. دا ځمکه داسې وه لکه د المرو سپوږمیو مریخو دا نور ستوریو په شان باندې، په هغو کې اوس هم اوبه نشته ده. وای بیا الله تعالی سره په آسمان کې د اوبو د واورو د ګلۍ لوی لوی غرونه دي، له هغو غرونو نه دلته اوبه را نازلې کړې. د ځمکې بیا دا شاوخوا مخ دا په اوبو باندې پټ سو. او دا داسې نه ده چې موږ قرآن په ساینس ثابتوو. قرآن خپله د الله کتاب ده، دا یقیني ده، حق ده. دغه نن سبا دغه ساینس هم همداسې وایي. وایي دا ځمکه چې په اول کې وه دا د اصلا د اور یو ټوکړه وه، وایي دا داسې ګرمه وه لکه د المر غوندې. وایي دې ته بیا له بلې خوا اوبه راغلي دي، هغه خو بیا د قرآن شی نه مني، خپل عقل جنګوي. وایي دې ته بیا اوبه راغلي دي، شاوخوا دا سړه سوې ده، منځ کې اوس هم لا ګرمه ده. رښتیا هم د ځمکې مابین کې اوس هم ورونه دي، هغه کله کله وځي د غرونو په دې کې لوی لوی ورانیو کې لوی لوی ورونه وځي، کلي وران کې، آبادي ورانې کې، ځنګلونه وسوځي، اوس هم وځي په یو ځای په بل ځای، آیسلینډ په دغو ځایو کې. نو دا معنا هم بالکل صحیح ده. وانزل من السماء ماء، الله له هغه اسمان نه اصلا دا اوبه را نازلې کړې. دا دلته خپلې نه وې، دا له اسمان نه الله تعالی نازلې کړي. سورة نور کې به انشاءالله دې بیا مزید تحقیق بیا کوو. فاخرج به، بیا راویستل په دې باندې، من الثمرات، د میوو نه، رزقا لکم، لپاره د روزي لکم، لپاره د تاسو، راویستل په دې باندې میوې، رزقا روزي لپاره د تاسو. وسخر لکم، سخر یسخر تسخیر، دا باب د تفعیل ده. فهو مسخر والمفعول به مسخر، دا یو شی تابعدار کول لپاره د یو مقصد، یک چیز را برای یک مقصد تابعدار کردن، مسخر کردن، منقاد کردن. دا تسخیر سے چیرته مراسي، هغه الله تعالی په داسې ځای کې وایي چې هلته الله یو مخلوق د بندگانو د استفادې لپاره تابعدار کړی، په یو کار کې لګولی، به کار وره لګانده باشه. وسخر لکم، او الله تعالی منقاد کو لکم، دا لام لپاره د نفع ده، د فایدې ده. الله تعالی منقاد کو، تابعدار کو، لکم لنفعکم، د تاسې د فایدې لپاره. الفلک، دا کشتیګانې، بیړیګانې، لتجریه، تر څو دا بیړیګانې کشتیګانې دا روانې سي، فی البحر، په سمندر کې، بامره، د الله تعالی په حکم. وسخر لکم، او الله تعالی منقاد کړل، تابعدار کړل، په کار باندې ولګول. وسخر، الله تعالی به کار مقرر کړ، لکم، برای نفع شما، الله تعالی په کار ولګول د تاسې د فایدې لپاره. الانهار، نهرونه، جمع د نهر ده، سیندونه، دریابونه. وسخر لکم، او الله تعالی منقاد کړل، تابعدار کړل، لکم، تاسو لپاره، د تاسې د نفع لپاره، په کار یې ولګول د تاسې د نفع لپاره. الشمس، المر، والقمر، سپوږمۍ، دائبین، دوامدار، په خپل کار باندې روان، دائبین،
دا تسنیه ده، صيغه اسم فاعل ده. دائب محموز اللام ده، لا دعب يدعب دعبا فهو دائب. دعب يدعب لك امر يامر، محموز العين ده دعب. لك سأل سأل يسأل، دعب يدعب. دعب يدعب دعبا فهو دائب. دعب يدعب داسې څوک یو کار دوامدار کوي، د عادت جوړ شي. دعب عادت ته هم وایي، که دعب آل فرعون وایي د دې عادت داسې ده لکه عادت د فرعونیانو، دا د اوسني کافرانو لکه د مخکني کافرانو د اسلام. دعب عادت ته وایي. عادت ته ولې دعب وایي؟ ځکه په عادت باندې یو سړی همیشه روان وي، همیشه په خپله طریقه باندې روان وي. دائبین مطلب دا دائم روان، د خپل عادت مطابق روان. عدل مرس بګمې ته موږ ګورو، څنګه چې الله تعالی منقاد کړي دي، بس همغسې روان دي د خپل عادت مطابق. له هغې نه زیادت پکې راځي نه نقصان، نه کوتاهي تقصیر نه کوي. وسخر لکم او منقاد کړی تاسې نفع لپاره د المر او سپګمې دائبین، خپل عادت مطابق دوامدار روان، مطابق عادت خود دوامدار روان استن. وسخر لکم او الله تعالی منقاد کو تاسې د نفع لپاره اللیل والنهار، دا شپه ورځ. وآتاکم او الله تعالی درکړو تاسو ته من کل ما له هر هغه څه نه سألتموه چې تاسې له الله تعالی نه غوښتلي. الله تعالی تاسو ته درکړو د هر هغه څه چې تاسې له الله نه غوښتلي. سأله چې تاسې له هغې نه د الله سوال کړی. الله به شما هر آن چیز داد که شما او را از الله خواسته اید. دلته ظاهرا یو سوال کېږي چې موږ خو ډېر شیان غوښتلي د الله نه دي راکړي. کېدای شي یو چا ویلي چې یا الله ماته یو دوه وزرونه راکړه چې مرغه غوندې والوځم، نو الله خو دا نه دي ورکړي، کله الوځي. دلته ما ټول هغه څیزونه تاسو ته درکړو چې تاسو د هغې سوال وکړو او هغه د تاسو له حال سره موافق ول، هغه تاسو ته مفید ول، تاسو ته فایدهمند و، هغه مې درکړو. هغه خو سړی ډېر غلط سوالونه بېجا سوالونه کوي، دی خو نه پوهېږي، خو الله خو یې نه ورکوي. اس یو وضاحت وکړو. یو سړی وي، هغه یو مثال د وضاحت په خاطر وایو. یو سړی وي، هغه خپل زوی ته ټول د ژوند سهولتونه برابر کړي، جامې کپړې، مثلا نور سبق وایي، سایکل، پیسې، هر څه ورکوي. نو دا پلار ورته وایي چې ګوره بچی چې څه تا غوښتلي موږ درکړي، کوم شی دی چې موږ تا ته نه ده برابر کړی، چې ته څه غواړې بس موږ درکوو، هر شی هم درکړي دي. نو بچی وایي چې ما خو ټوپانچه غوښتلې وه، تا ولې ټوپانچه رانه وړه؟ یو ټوپک مې غوښتل، ټوپک دې ولې نه ده راوړی؟ خو رښتیا هم د غوښتلی پلار نه ده ورکړی. نو پلار ورته وایي چې ټوپانچه مې درکړی، خو اوس به تباه وې، تباه یا به زه تباه وم یا به ته تباه وې یا به کور کې یو درې نور ولو، خو مې دې په خاطر نه ده اخیستې. نو دلته چې الله تعالی موږ کوم سوالونه کوو الله یې راکوي. دا هر چا ته الله هر شی ورکړی ده، خو کله یې نه ورکوي، هغه شی له ده سره مناسب نه وي، په هغو کې د تاوان وي. خو دی خو په خپل تاوان نه پوهېږي لکه وړکی ماشوم. الله خو علم محیط لري، هغه پوهېږي چې دې سړي په دې کې تاوان ده، هغه شی بیا هغو ته نه ورکوي. نو دا دلته اعتراض نه شي کېدی. الله هغه څیزونه بنده ته ورکوي چې په هغو کې د بنده فایده وي د دنیا او د آخرت. وان تعدو او که تاسې حساب کوي، عد یعد عدا، دا شمیرلو ته وایي، فهو عاد شمیرونکی، والمفعول منه معدود شمیرل شوی. وان تعدو او که تاسې حساب کوي نعمت الله، نعمت الله تعالی، لا تحصوها، تاسې دا په حساب کې راوستی نشئ. اگر شما حساب بکنید نعمت الله را، لا تحصوها، ایره در حساب آوردن میتوانید. احصا یحصی احصاء، فهو محصی، یو شی په حساب کې راوستل، یک چیز را در حساب و در عدد آوردن، دا تاسې نسی کولی. ان الانسان، یقینا دا انسان چې ده، لظلوم، دا ډېر لوی ظالم ده. ظلوم دا مبالغه ده په ظالم کې. ظالم ظلم چاته وایي؟ د یو حق بل ته ورکول، د یو حق په بل باندې خوړل، دې ته ظلم وایي. دا انسان یقیني ډېر لوی ظالم ده. ټول انعامات الله پې کړي، دی بیا تابعداري و عبادت غیر الله کوي. ټول احسانات الله پې کړي دي، دی خبره د شیطان مني. دا ډېر لوی ظلم ده. د الله حق چې هغه عبادت ته په بندګانو، د الله حق په بندګانو د الله عبادت او اطاعت ده، هغه دی د الله نه کوي، د غیر الله کوي. کفار، کفار دا مبالغه ده په کافر کې.
کافر منکر ته وایي، کافر ناشکر ته وایي. یقینا دا انسان چې دا ډېر ناشکره ده. احسان هغه الله پې کړی دی، اطاعت تابعداري د غیر الله کوي. دا ډېره لو ناشکري ده، دا ډېره غټه ناشکري ده، غټ کفر ده چې احسان یو ذات کړی او ته د هغو عبادت و اطاعت پرېږدې، په بل چا پسې روانېږې. همدې پورې بس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا الله د قرآن کریم دا ترجمه او تفسیر خپل حضور کې قبول و منظور کړه. که څه زیادت و نقصان شوی ته موږ ته معافي وکړه. یا الله د تا نیکو بندګانو کې حساب کړه، هغه بندګانو کې چې تا آیاتونه دلایل د توحید نښې نښانې اوري، هغو باندې یقین کوي، د هغو متابعت کوي، په هغو ایمان راوړي. یا الله هغو کسانو نه مه حسابوي چې دلایل دا ویني او له هغې نه اعراض کوي، له هغې نه مخ اړوي. په حاضر مجلس باندې فضل و رحم وکړئ، په قرآن باندې، په شریعت، په دین باندې مسنې روښانه کړئ. د تا د قرآن د حدیث د شریعت متابعت هم نصیب کړي. یا الله په اهل اسلام باندې فضل و رحم وکړئ. دا کورونا او وبا کومه بیماري چې ده، یا الله ټول مسلمانان په حفظ و امان کې ځینې وساتئ. کوم د موږ تاسې خپلوان دوستان چې په دې باندې مسلمانان وفات شوي، الله تعالی د مرګونه د شهادت وګرځوي. خپلوانو دوستانو ته د الله تعالی اجر و ثواب ورکړي. بندیان د اهل اسلام د الله تعالی په خیر و عافیت سره کورونو ته راولي. د شهیدانو د اهل اسلام د الله تعالی مراتب اوچت کړي. زخمیانو ته د الله تعالی صحت عافیت نصیب کړي. یا الله د مخ په کارونو کې خیر و برکت واچوي. یا الله چا کاروبار کمزوری ښه کاروبار ورته برابر کړي. د چا کاروبار وي یا الله مزید خیر و برکت کې ورته واچوي. بچیان، لورګان، نیکان، صالحان کې د دین خادمان کې عزت و پرده خوندي وساتي. یا الله تا بندگان یو، د تا نه یې غواړو، له تا نه سوا بل هېڅ درګاه نه لرو. په موږ خپل فضل و رحم فضل وکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق.